ژوند او زده کړه. په خاورو کې زر. درنو اوریدونکو سلامونه. کمپیوټره روښانه یې که نه؟ زه هم اوریدونکو ته سلامونه وایم. کمپیوټره په لومړۍ برخه کې په یو دیګ د سرمایه ګزارۍ په اړه خبرې کوو. دیګ هغه څنګه؟ دا دې روښانه به یې کړم. وایه وره. دا چې ترشي او مربا پروسس او چمتو کوم، بل لوري ته د دیګ په وسیله د نانا اوبه هم وباسم. آیا پوهیږي چې په نړۍ کې هغه کوم هیواد دی چې زیات د نانا تولید لري؟ کمپیوټره چې ته را سره یې نو زما څه غم دی. له ما سختې پوښتنې مه کوه، خپله یې پیدا کړه. سمه ده، خو په دوهمه برخه کې څه لرو؟ ته څه فکر کوې چې کله د یوې حرفې درلودونکی کس مشتریان د لاسه ورکړي بیا څه وکړي؟ لامل یې باید پیدا کړي چې ولې یې مشتریان له لاسه ورکړي. نو چې داسې دا په دوهمه برخه کې د یوه همداسې چا خبرې لرو. دا د یوه برخه به یې روښانه کړم. دکانونه جوړ شو، رخاماګانې شو، نور حساب کتاب کار دفعاتې لږ کم شو، رالو مونږ. زه به هم د ګلدوزۍ یو زیرک ماشین په اړه معلومات پیدا کړم. د خپرونې په پای کې د یوه ځوان کیسه لرو چې پلار یې د کار کولو توان نه درلود. له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خو کوشش او هڅه یې کړې ځان یې د کار څښتن کړی او خپل اقتصادي مشکلات یې حل کړي. د اقتصادي کاروبار عواید لاسته راوړلو لپاره پیسې یوه مهمه سرچینه بلل کیږي. یو شمېر خلک په دې توانېدلي چې په لږو پیسو هم زیات عاید ترلاسه کړي. خو د بازار غوښتنه او د خلکو اړتیاوې پیژندل د کاروبار د بریا راز بلل کېدلی شي. زموږ همکار له یوه داسې چا سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلي چې ځان معرفي کړي او د خپل کاروبار په اړه معلومات ورکړي. لیلما محمودی هستم. لیلما محمودی یم. دا چې ترشي او مربا پروسس او چمتو کوم، بل لوري ته د دیګ په وسیله د نانا اوبه هم وباسم. دیگ داره تولید میکنم. کوم نانا چې استفاده ځنې کوي یا اوبه او عرق یې وباسي، آیا په بازار کې پیدا کیږي که نه، او دا میرمن یې څنګه لاسته راوړي؟ دیگ پر میکنم از نانای بسیار جوهر. په پیل کې دیګ له جوهر لرونکي نانا څخه ډکوم. یو ځای جوشوي اوبه د پاسه ور باندې اچوم او په ګاز یې ایږدم. کاغذي دسمالونه څو لایه کوم او څلورو اړخونو ته یې ایږدم او د دیګ سر ور باندې پټوم ترڅو د دیګ تفت له دیګ څخه بیرون نشي. د دیګ له یو طرف څخه هغه جوش شوی اوبه بیرون وځي او بل طرف ته یوه نیلکه ده چې د هغه په واسطه یو څاڅکی د نانا عرق یا اوبه یې وځي. بله دا چې 3 یا 4 ځلې اوبه جوش کوو، بیا یې جوش اوبه ترې اخلو او سړې یا یخ اوبه ور باندې اچوو ترڅو لاندې عرق یا اوبه وکړي. کله مو چې 3 ځله اوبه ترې واخیستې، نو پوهیږو چې اوس د نانا عرق یا اوبه کمې شوي. نو دیګ خالي کوو او پاتې شونې مواد یې غورځوو. یوه 2 شپو ورځو کې عرق یا د اوبو څاڅکي راښکته کیږي او څاڅي او بیا یې له یوې پاکې تکې 2 ځلې وباسو ترڅو ښه تصفیه او پاک شي او بیا یې په بوتل کې اچوو. په بوتل یې دا د لیبل لګېدلی دی او بیا یې نندارتون ته وړو او هلته یې پلورم. دا د 4 کاله وړاندې یوې پروژې را سره مرسته وکړه. تر اوسه خو ما بل څوک نه دی لیدلی چې دا ډول دیګ ولري. یک پروژه برای من کمک شد 4 سال پیشتر. من ندیدم دیگه شک کس داشته باشه. که څوک وغواړي چې همدا کاروبار وکړي او دا دیګ په بازار کې پیدا نشي، څنګه کولای شي چې د نانا اوبه یا خولې وباسي، یعنی له کوم شي ګټه واخلي؟ امکانش هست که د دیگ بخارم شوه. کیدای شي د دیګ بخار څخه کار واخلو. د شپلاخونو په ځای کې کیدای شي د سیروم پایپ وصل کړو او د پایپ بل سر په یو ظرف یا لوښي کې کیږدو او قرار جوش کیږي او امکان لري چې عرق یا اوبه یې وباسو. خورده بره امکاناتش هست که از نو ما هم عرق بگیریم. کوم نانا چې اوبه یا خولې وباسي، آیا همدا نانا د چر چیرته پیدا کیږي او که کوم خاص ډول لري؟ هغې وویل این نانا یک نانای جوهردار است که ما خودم یک فارمش. دا جوهر لرونکي نانا ده او ما د دې ډول نانا یو فارم درلود په مزار، جوزجان، سمنګان، هرات، پروان، کاپیسا، جلال آباد کې شته او د کابل په سیمو کې کورنۍ باغچې درلودې
چې هر کور ته مو وړل. نقطای کابل ما باغچه‌های خانگی داشتیم که در خانه ما ایره بردیم. میرمن محمودی چې له نانا خولې یا اوبه وباسي له یو دیګ څخه استفاده کوي. خو دا دیګ څومره دی او څومره کسان کار ورسره کوي په دې اړه وایي. اگر تولید کم کنم خودم کفایت میکنه که تیماون ما یک شاگردم. که لږ تولید ولرو یو زه او یو می شاګرد کفایت کوو او که وغواړو زیات تولید وکړو بیا نو 4-5 نفرو ته اړتیا ده د نانا د مینځلو او پاکارۍ لپاره. دیګ نیمنی دی، ډیر لوی نه دی. فعلا په کور کې یو کس را سره شریک دی. 10 نفر نور د پروسس لپاره شاګردان دي. کله چې هغوی را وغواړو د ورځې 25-300 افغانۍ روزانه ورکوم. روز پول میتیم روز 1-2 ساعت 300 برشان می. هغه دا هم وویل چې په ورځنی توګه څومره تولید لري او څومره لګښت او په دې کار یې څومره سرمایه گذاري کړې ده. د نانا خو سرمایه گذاری بسیار کم است دیگه. په خپل نانا باندې سرمایه گذاري کول کمې پیسې غواړي. له 10 ان تر 15,000 افغانیو پورې پیسې غواړي. 1000 افغانۍ د ګاز لګښت دی او 2500 شاوخوا د نانا مصرف دی او بس. 3 کسه د شپږ تر 900 د هغوی پیسې کیږي. یو یا دوی بوشکې له 400 تر 4,500 پورې لګښت لري. زیات زحمت لري. باید په یو بوتل کې لږ تر لږه 50 افغانۍ فایده واخلو. اقلا د هر بوتل تا 50 پام فایده گرفتیم. هر محصول د خرڅلاو لپاره برابرېږي. دا چې څه ډول مشتریان پیدا کوي، بوتل په څو پلوري او په هر بوتل کې څومره ګټه کوي هغه زیاته کړه. اگر دکاندار ببر از پیش ما 100 افغانی برشان می. که دکاندار له مو یوسي په 100 افغانۍ ورکوو. زیاته فایده نه پاتې کیږي. 100 افغانۍ پاتې کیږي او بس. او که خپل یو پلورو کېدای شي 40 یا 50 افغانۍ پاتې شي. مشتریان په نندارتون کې پیدا کوو او قراردادونه هم په نندارتون کې اخلو. که نمایشگاه زیات شي زموږ مشتریان هم زیاتیږي. دایر باشه زیاتر باشه فروشاتمون زیاتر است. یا د میرمن چې له نانا خولې یا اوبه وباسي نو خلک د نانا دغه خولې یا اوبه د څه لپاره کاروي. دا چې د کاروبار په ژوند څه مثبت تاثیر کړی هغه وایي. چون شوهر مریض بود نام خدا 11 طفل داشتم. خاوند می مریض وو. نام خدا 11 اولادونه لرم. هغوی می ټول ورسول. څه ډاکټران او څه معلمان دي. د خاوند درملنه می هم وکړه او د خپل کورنۍ ملاتړ کوم. نانا وزن کموي. د نس د باد لپاره جوهر لرونکي ژبلې او یو همکار می حتی صابون تری جوړ کړی دی. همکار ما صابون ازش جور میکرد. یک خانم جرمنی از صابون جور میکنه. میرمن محمودی نورو میرمنو ته مشوره ورکړي چې څنګه کولای شي د نانا بوټی وکړي او په کوم امکاناتو کولای شي چې له نانا اوبه یا خولې وباسي او له دې لارې عاید ترلاسه کړي. په خبرو کې داسې وویل. در خانه و در جای میشه بسیار یک کار آسان است. په هر کور او هر ځای کې ممکن دی. ډیر ساده کار دی. زیات لګښت هم نه لري. 15,000 شاید 15,000 نور یا 4,000 درته وګټي. هر میرمن کولای شي چې دا کار وکړي. د تر نیمایي پورې لا نانا ډک کړئ. نانا باید د اوبو په سر نه وي. د سیروم پایپ د دیګ بخار د ګوټک په ځای کې کېږدئ او دواړه طرفونو ته یو لوښی کېږدئ. خپله عرق یا اوبه تولیدوي. ځای نه لرو چې په ځمکه کې وکرو. نو ځکه مو دا په ګلدانۍ کې کرلې دي. تر خزان پورې 3 دورې حاصل ورکوي. دا 3 واړه ګلدانۍ 2 دیګه نانا راکوي. څوک چې ځمکه نه لري هو کولای شي زموږ کور حویله یا سرای نه لري. ټول په ډبرو فرش ده. نو له همدې عمله مې په ګلدانۍ کې کرلې دي. همین 3 دانه گلدان. اولی ندارم. د گلدانا کشت کردیم. کمپیوټر هغه هیواد دی پیدا کړ چې تر ټولو زیات نانا تولیدوي. هو د امریکا متحده ایالات دی چې د نړۍ او یا سلنه نانا تولیدوي. جالبه ده. نو 10% نور یې کوم هیواد تولیدوي؟ هند او چین هیوادونه د نړۍ نور 10% نانا تولیدوي. کاش کې چې ته په مزه پوهېدلی نو اوس به مې د نانا چای درته چمتو کړی وو چې خوند دې لیدلی وای. له نانا څخه په درملو کې هم ګټه اخیستل کیږي. مننه کمپیوټره. درنو اوریدونکو تجربو ښودلې چې په کاروبار کې سنجش کول د عاید د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې خلک چې له خپل کاروباره خوښ نه وي او ښه عاید ونه لري نو په اړه یې فکر کوي. د بازار د غوښتنې سره سم خپل موقعیت ته تغییر ورکوي او خپل اقتصادي فعالیتونه په مخ وړي تر څو ښه ګټه وکړي او د قناعت وړ عاید ترلاسه کړي. زموږ همکار له یو داسې چا سره مرکه کړې ده چې د خیاطۍ کاروبار د ښه کېدو لپاره یې خپل کاري ځای ته بدلون ورکړی. خبرې به یې په مرکه کې واورو.
ګران اوریدونکو، اوس موږ په کابل ښار کې زموږ یو هموطن د دې کاروبار په هکله دوی سره مرکه کوو. واورئ چې دا څه وایي د خپل کاروبار په هکله. سلام علیکم وروره، د خپل نوم راته ووایئ او وایئ چې اوس د څه کار باندې مصروف یې؟ نوم مې بریالی دی. زه د خیوې ولسوالۍ نه یم. زه غواړم چې د خیاطي وکړم. اوس شی ګنډې، اوس تاسو مصروف یې؟ جوړې هم ګنډو، واسکټ هم ګنډو، کورتۍ هم ګنډو، زنانه او مردانه دواړه ګنډو. څومره وخت کېږي چې تاسو دلته دکان جوړ کړی دی؟ 4 میاشتې. او غواړو چې موږ دا دکان نور هم غټ کړو، کاروبار هم غټ کړو. مخکې له دې تاسو دکان چیرته و؟ دې کې موږ مکریانو کې اوس. ولې دلته راغی؟ هلته له کاروبار لږ مخکې جوړ او وروسته دا نور دکانونه جوړ شو، رخرماګانې شو، نور حساب کتاب شو، بس د خیاطي لږ کمه شو، کار د خیاطۍ لږ کم شو، رالو موږ دلته کاروبار روان دی، شکر وباسو، بس گزاره روانه ده. څنګه تاسو پام شو چې باید داسې یو ځای انتخاب کړئ؟ یعنې دلته خو بیروبار په دې زیات چیرته چې بیروبار یا خلک د وسمال ته راځي، چیرته چې خیاطي ډېر یا د کسان ډېر راځي، چې چیرته خیاطان کمي نو هلته کسان دومره نه راځي. هلته چې د ستاسو کاروبار نه کېده که نه، د ستاسو خرچ مصرف، د کور مصرف، د کرایه مصرف، د برق مصرف، دا څنګه کېده؟ بس سر نه باقي کېدو، جب نه ورکوو، بس جب نه پیسې ورکول، نو باقي و نو څه به هم کړی وی، بس نور دې پلو رالو، هلته هم خوښ کړو دکان. اوس دلته کاروبار هم ښه دی؟ بس شکر دی. مشتری هغه څوک چې دلته راځي د دې شارک دی که بهر نه خلک راځي؟ د شارک کې هم دي، بهر نه هم راځي، بس هر ځای نه بس خلک چې یو جوړه وګڼي خوښه شي، نور هم راوړي. دغه شیان چې تاسو ګنډې زه دلته وینم، داسې مختلفو شیان شته دی، افغاني ګنډ ورته وایي، دا هم شته دی، خارجي هم شته دی. خلک خپله تاسو ته فرمایش ورکوي؟ دا خپل مشتری راځي، فرمایش ورکوي، موږ ورته ګنډو. کالي ګنډو، زنانه کوټ هم ګنډو، هر رقم لباس هم ګنډو، پردې هم ګنډو، توشک هم ګنډو، بس هر رقم فرمایش دی ورکړي موږ ورته ګنډو. دلته څوک تا سره کار کوي؟ اوس شاګرد هم لري که شریک لري؟ څنګه شاګرد هم شته، 2 کسان شریک هم یو، بس شکر د کاروبار روان دی. بیا شاګرد ته تاسو پیسې ورکوي که فیصدي ورکوي، معاش ورکوي، څنګه؟ اجوره ورکوو، بس څومره چې کار وکړو بس په ما خپل په کار مطابق کا پیسې ورته ورکوو. څومره کرایه ورکوي او برق یې څنګه دی؟ کرایه بس میاشت 5000 روپۍ ورکوو، او برق نو چې څو مصرف هم خپل مصرف په حساب ورکوو. بد کله 2000 راشي، کله 1000 روپۍ راشي. برق اوس نه چې برق خی بس ډېر بیا راځي. د ورځې تاسو څومره مصرف کوئ؟ ډوډۍ خورو، بد چیس کو، غاز اچو، مثال چې برق نه پکروم راوړو، 300 روپۍ خرچه لرو. د یو جوړه کالي څومره پیسې اخلي خلکو نه او څومره تا ته پاتې کېږي؟ بیا چا چې فرمایش ورکړو خپل په فرمایش چې 500 روپۍ هم کېږي، 400 روپۍ هم کېږي، بس 450 هم کېږي، نو خپل ډیزاین په حساب باندې ریټ آلو. تا ته بیا څو روپۍ پاتې کېږي؟ بس ما ته 1.5 روپۍ پاتې شي، کله 200 روپۍ پاتې شي، با یاګان جوړه کړي. دا سنجش تاسو کړی. اوس تاسو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ ما د الله فضل له اوس اقتصادي وضع له ښه گزاره کوي، مخکې نه اوس ښه شوی دی. پیسې نه چې دې ځای نه اخلئ، چېرته مصرف کوئ؟ خپل کورنۍ ته بس سودا چې وړه چې غوړیا چې بوره چې ګاز چې بس دغه پیسې نه کور چلو، نو هم د کرایه هم پکې هم د خیاطۍ پیسې نه وځي او د برق پیسې هم وځي. کمپیوټره د ګلدوزۍ د ماشین په اړه د معلومات پیدا کړ کنه؟ هو، دا ماشین یو له زیرکو ماشینونو څخه ګڼل کیږي. زیرک ماشین یعنی څه؟ یعنی څوک چې څه ډول پروګرام ورکړي په زیرکتیا سره هماغسې کار کوي. د عکس کې چې زه وینم دا خو له نورو ماشینونو توپیر لري او ډیر لوی هم دی. څو ستنې لري؟ 12 ستنې، 3 متره لوړ او 4 متره سور لري. دا چیرته جوړ شوی؟ په جاپان کې. مننه کمپیوټره. درنو اوریدونکو، اوس هم د کیسې وار را رسیدلی، په ګډه به ورته غوږ شو. نوم مې جهت الله دی، ولسوالۍ مې سربي د ولایت کابل. پلار مې کار کوو، هغه زندګي مې ښه لږ زده. ما خپله دغه کوټیان مې ټولو، هماغه باندې به مې کور ته یو ریخ به مې راوړو، یو ډوډۍ به مې اخیستله. مجبوري وه، ډوډۍ نه رسېدله. یو وخت کې تانګي کې بولانې پخول، ډېر خلک به راتل. ما کار نه وي زده، هغه استاد مې زه بوتلم چې دلته به کار کوې، 100 روپۍ به درکوم. همدغلته ما سره کار کوو، ګوندې یې زده کړې. بیا هلته ما کار کوو، هماغه مې زده کړه. خو شکر الحمدلله، مخکې مې 100 روپۍ باندې کار کوو، 2.5 راکوي. شکر باسم دغه نه چې مور پلار ته خو یو شی رسوم. قدرمنو اوریدونکو، په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې وې مېرمنې په یو داسې دستګاه باندې سرمایه ګزاري کړې ده چې په مټ یې د نانا او ګلاب ګل اوبه ایستلې.
او له دې لارې یې عاید ترلاسه کاوه. او په دومه برخه کې مو د یوه داسې کس خبرې درلودې چې د خیاطۍ د کاروبار د ښه کېدو په خاطر یې ځای او موقعیت ته تغییر ورکړی و او په دې سره یې مشتریان ډېر کړي وو. که تاسو هم په خپل کاروبار کې موفق وئ او غواړئ تجربه مو له موږ سره شریکه کړئ نو په دې شمیره زنګ ووهئ 00240 د خبرونه زموږ همکار فرید احمد جویا د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.